أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چی فقہ کل سرگند امام ابو حنیفہ په مذهب کې دی خوند امام ابو حنیفہ په مذهب کې دی خوند امام ابو حنیفہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان طالبانو دوامه مرحله د حیض په باس کې هغه طهر متخلل دی په حیض کې بیا طهر متخلل دی په نفاس کې اول طهر متخلل شریف قایم لا صاحب نور فقها او شپږ قول پکښ راخېسي دي خو مشهور قولونه پکښ درې دي هغه چې د مختارم پر دغه اتفاق کړي د موږ هم د درې قول پکښ راوړو خو ډېر په سي طریقه یې واوري او ډېر په غوږو یې سم دم واوري دا خو بیخي ډېر دي په اوس زمانه کې ځکه قسم خوراکونه سره بل طرز وله دغه طور متخلل اوس په ښځو کې ډېر هغه متیاره بله نادر یې دغه پکښې شته طالبانو غوږ نسئ اول درې قوله پکښې اول قول د بعضې فقهاو دی د بعضې فقهاو هغه دوه شرطه وایي حیض هغه دی چې په سر او په پای کې بیا خامخا په دواړو کې وینې وي او دوم به خامخا په موده کې د حیض وي چې هغه په لس شپو کې به وي که یا په سر کې وینې نه وي یا په پای کې وینې نه وي زما خبرو ته غوږ نیسه او یا موده د حیض نه وه بس دا ټول په مرض کې دي او یو لا څوک نه دی نو څو شرطه یې ودرلودې مذهب دوه په سر او پای کې بې وینې وي او بل به څوک وي په موده کې د حیض دی مثال که یوه ښځه وه یوه ورځ وینې ورلې هغه 8 ورځې پاکه وه بیا یوه ورځ وینې ورلې نو سر او پای وینې په مابین کې 8 پاکه ټوله څوک شولې 10 ورځې او بس ټولې حیض دواړه شرطه پر ځای که یوه ورځ وینې ورلې 15 ورځې پاکه یوه ورځ وینې اووه سره یې حیض ګورې اووه سره بیا د مابین اخوانه او که یو ورځ وینې ورلې 3 شپې پاکه وه بیا وینې ورلې بیا دې ګورې په موده کې د حیض یوه خوا مې بس بلکل که ته یوه ورځ وینې ورلې یوه ورځ پاکه یوه ورځ وینې ورلې هم 3 ورځې صحیح دي په موده کې د حیض دی بس دا څوک او که داسې وه هغه ښځې ته یوه ورځ وینې ورلې بیا 10مه ورځ وینې ورلې د داسې هغه د دغه 10مه نه ده یوه ورځ خو وینې په مابین کې 9 ورځې پاکه ده بیا 10 خو برای 18مه کې دا ټول مرض دی یو له حیض نه دا ټول مرض دی څوک دی یو له حیض نه ولې په موده کې د حیض نه دي تر مودې د حیض ووت تر چا ووته تر مودې د حیض یا راولاړ شو په سر کې یو ورځ وینې ورلې باره پاکه و تر پایه پورې 10مه شلمه ورځ وینې بیا نه دی بیا د اولې ورځ وینې مرض دا بله خوا وه وینې نه ورلې معتاده ښځه د خپل پر عادت یې د میاشتې سر دی پر عادت وینې نه ورلې چې نه ورلې د خپل عادت 8مه ورځ وینې ورلې 8مه ورځ چې وینې ورلې هغه بره دا موده تېره شو بس دا ګډ په مرض کې دا ګډ په چا کې دي په مرض کې دي هغه بیا په حیض کې نه ما په خبره مثال خلاص دا د بعضې فقهاو قول دوم قول د امام محمد صاحب دی هغه په چا کې په طهر متخلل کې امام محمد صاحب د مذهب دپاره دوه شرط دی شرطونه زده کړئ طالبان اول شرط دا دی چې تر 3 ورځې به طهر کم نه وي که تر 3 ورځې کم په اتفاق فاصل نه دی په اتفاق څوک نه دی فاصل نه دی تر 3 ورځې به څوک نه وي کم به نه وي طهر ویني نه طهر دوهم شرط دا دی مثل د دمینو به نه وي یعنی یا به 3 ورځې تور یا به زایدي بل مثل د دمینو به نه وي بلکې تر دمینو به هغه زیات ما په خبره مثال خلاصو تر دمینو به څوک وي هغه به زیات که دې باندې پوه سواس که نه سواس په پوه بیا نو متصل دی او یا تر دمینو مطلب 3 ورځې به نه وي تر دمینو باره کم وي که تر دمینو زیات هغه بیا پروانه کې هغه دواړه مثالونه درته وایم انشاءالله په ګوتو به پوه دا مسوده که نه سوده
نو تر دمینو به کمې مثل د دمینو باندې اوس نو اول یا به تر بالا وي ګوري هغه به څوک نه وي تر 3 ورځې به کم نه وي باران وکېږي او که تر 3 ورځې کم و دمې متوالي او که مثل د دمینو و دمې متوالي ما په خبره مسر خلاص اوس بیان درته کوم دا اول دا بیا طالبان دا دوم شرط نه دی دا که تر 3 ورځې بالا بود وي هم دغه شرط باره د تمام باره دغه شرط د اول تشریح اسانه دا دومه تشریح ګرانه ورنس ها یوه ښځه ده یوه ورځ پاکه ده یوه ورځ وینې دي 2 ورځې پاکه ده یوه ورځ بیا وینې دا ګرده څوک دی هغه حیض دی ګرده څوک دی حیض دی 4 سره ورځې ګوره تورم 3 ورځې نه دی ته زما خبرو ته غوږ بل 3 ورځې کوم 3 ورځې خو د پاشل بلې تر 3 ورځې کم خو اتفاق پاشل نه 3 ورځې د پاشل بلې خو په شرط یې بلې وزر ته په شرط که یوه ورځ حیض و وینې وي 3 ورځې پاک و بیا ورځ وینې وي دا مرض د یو لا حیض نه دی ځکه پاشل څوک راغی 3 راغی مثل د دمینو نه دی او که داسې پېښ شوه 2 ورځې وینې وي 3 ورځې پاکه یو ورځ په پای کې وینې وي ما په خبره مسا خلاصو بیا 6 سره څوک دی حیض بیا 6 سره څوک دی حیض دې څه چې حسابي یې 3 ورځې پاشل که تر 3 ورځې کم پاشل نه لوېږي ټول پایز کې دي که 3 وه هم پاشل نه لوېږي کله که مثل د دمینو یا کم تر دمینو اوس دا بله درته وایم 2 ورځې وینې دي 3 ورځې پاکه ده 2 ورځې بیا وینې 2 سره په حیض کې دي 2 ورځې بیا دغه الفاظ د کویا 2 ورځې وینې دي ګوره تر دمینو په اندازه به 2 ورځې وینې دي 15 ورځې په پای کې پاکه ده ګوره چې په موده کې د حیض وینې وي په چا کې په موده کې د حیض زما په خبره مو سر خلاصو که منو خلاص او دا ګوره دا پاشل نه لوېږي او که داسې وه چې یوه ورځ وینې حتی داسې تورې مې راوړي مثل د دمینو ګوره دواړه دمین دا یو صورت طالبان د امام احمد صاحب پر کول دې صورت هم راوړي خبره صورت باندې مو سر خلاص که چیرې راولاړ شو طالبانو هغه دا 3 ګورې 3 ورځې یوې خوا ته څوک وي هغه وینې وي زما خبرو ته غواړم دا مثل ګوره 3 ورځې یوه ورځ بلې خوا ته څوک وي هغه 3 ورځې نو خو 4 ورځې خپله څوک دی ویني په مابین کې څوک دی هغه 3 ورځې دي د امام احمد صاحب په قول کې دغه تشریح هم راغلی ده هغه وایي که دی وایي دا 3 ورځې هغه پاشل لوېږي هغه دا 3 ورځې څوک لوېږي پاشل موږ یا مثل د دمین دا په دې صورت کې نه جوړېږي دا پاشل یې تر ډېر زیاته ته وایي زیات دا که مزدا کړو د سر په خلاصو زیات ځای ته ګوري 15 ورځې هغه پاکه یروي استمه 3 ورځې په سر کې څوک دی هغه حیض دی دغه وینې دی باره 3 پر چا باندې واچوه د هغه موده د حیض نه وای دی فقط هغه به څوک نه وي تر 3 به کم وي باره پاشل نه شوېدل او مثل د دمینو باندې وي که دا نه اوس 15 ورځې دي باره تراره ځای کړل ده 15 ورځې دي پاکه ده 3 ورځې دې خوا ته 3 ورځې هغه خوا ته ویني دی څه وایي دغه 15 ورځې چې هرې خوا ته مسافره شو هغې خوا ته بس څوک دی هغه حیض دی دا خوا هم حیض دی هغه خوا هم 15 ورځې هم پاشل کېدلی لیکن که څه چې و دې ته پام دا خو نو دا سوله چې مثل د دمینو تر دمینو کم شو دا هغه صورت نه دی دا مثل تر دمینو کم دا صورت 3 په سر کې وینې دي یو په پای کې پاکه ده په مابین کې 15 ورځې څوک دی هغه دا پاکه ده 3 ورځې په سر کې وینې دي یو ورځ په پای کې وینې دلته دا 15 ورځې پاشل ویدله چې د سر له حیض دی د پای له څوک دی د پای له مرض بیا طالبانو ګوره پراک 2 ورځې پاکه ده 2 ورځې په سر کې 3 ورځې هم وینې دي په پای کې هم 3 ورځې دی مودې ته د حیض نه ګوري دا 3 وادرې سره واخه دا څوک کېږي 6 کې لیکن 2 خو تر 6 ډېر دي ګوره مثل د دمۍ نه دی پاشله کې 2 طرفو ته حیض 8 ورځې وي 3 4 ورځې یوې خوا ته 3 ورځې بلې خوا ته دواړې وینې وي 8 ورځې دواړه څوک دي دواړه حیض 9 ورځې وي یو خوا ته هم 4 ورځې بلې خوا ته وینې وي دا هم حیض بیا هم حیض ما په خبره باندې پوه شوات که نه ته ګوره چې نصاب پرای خو ما چې مثل دا ازایتي دا مثل زده کوي که 4 وه 4 ورځې وو
دا پاکوالی څلور مخ ته پاکوه څلور پای ته پاکوه دا بس طالبان ته سپام ورته وکړي دغه صورتونه په دغه کې دا څلور ورځې فاصله نه لوېږي ځکه تر دمۍ نو کم دی یا دوی یوې خواته دوی بلې خواته دا څلور ورځې فاصله نه کېږي تر دمۍ نو څوک تر دمۍ ټول متصل ویني دي متصل ویني د چا دی هغه طالبانو ته ګویا دغه الفاظ زده کوي هغه ګده په چا کې کېږي هغه بس په متصل ویني متصل که هغه نو معتاده ښځه ورځ د وینې وي بس په حیث کې دی که نه ورته مرض اوس ما خبرو ته غوږ نس دوې ورځې وینې واله څلور ورځې څوک ده پاکه ده دوې ورځې بیا وینې واله ګرده څوک چې اته سره حیض ګویا د معتادې پر عادت راغی اته سره څوک دی حیض ما خبر ته وایم که راولاړ شو بیا درته وایم فرضه د خبره دا ده بالابود کوی مه نور په موده کې د حیض دی وایي 15 ورځې ول دا بلې خوا ته هم کړه 15 پاکه ده 3 په سر کې وینې دي 2 په پای بیرته نسل د دمین دی پاسنیز کې لس سره وینې لس سره څوک دی لس سره وینې دي ما په دا تشریح کوم ځکه نور د آسانه دي طالبان دغه یو خبره بس ما چې د محمد صاحب د کول شرایط وګوره تر 3 به کم نه یاو او نسل د دمینو باندې که دغه دوه شرط نه و بس فاصل کېدل او اوس مې درته وویل فاصل او اوس فاصل درته دا 15 دي 2 یوې خواته وینې وي 2 دا بلې خواته وینې وي دا 15 فاصل ویدلی شي 15 فاصل ویدلی شي سر هم نه دی حیض پای هم نه دی حیض ولې خو نصاب نه دی دا 15 فاصل دی که څه موده ده حیض ما په خبره م سر خلاص او که چیرې دا ولاړ شو طالبانو ته ګورې 15 فاصل ویدلی شي فاصل یو نه موده د اندازه د حیض نه ده پر خامخا مرض عادت یا ورته هر شي چې دومره خبره که 3 یوې خواته وینې وي 3 بلې خواته وینې وي 3 لیکن بیا درته شپږ ورځې په مابین کې پاک وه مثل د دمین دلته هم څوک نه دی دا 3 ورځې عادي پر چا باندې راغله پر عادت دمې متصلي متصلي څه معنا تر لسې پرکه نو که 3 یوې خواته 3 بلې شپږ مابین کې دا خو 12 کېږي دا اوله سره چې تر لس پرکه دا حیض دی خو مرض ګوره بیا څوک نه لوېږي فاصل نه لوېږي فاصل دا فاصل او غیر فاصل پېژنې سره دا فاصل او که راولاړ شو بیا 7 ورځې وي 3 یوې خواته راغلې 3 بلې خواته بیا دواړه حیض دي بیا دواړه حیض دي 7 ورځې فاصل دي ځکه نسل د دمۍ نه دی ګوره تر 3 کم دا چې موږ داسې دا نو کې اوږدوال پر دې باندې علماو بې ابتا ویلي دي پر دې فتوا وایي خو درېیم کول طالبانو هغه د امام ابو یوسف صاحب دی خدای دې وکړي چې دا کول نو کې درته اسانه شي او سم د مصرف خلاص د امام ابو یوسف رحمت الله علیه کول مبارک دا دی چې تر 15 شپې یوه ثانیه کمې فاصل نشي لیدلی تر 15 شپې یوه ثانیه کمې فاصل نشي نو شروع د حیض په طهر راځي خاتمه یې هم په طهر راځي شروع یې په وینو راځي خاتمه یې په طهر راځي شروع یې په طهر راځي خاتمه یې په وینو راځي دواړه په طهر راځي طالبانو دا ګرځي مثال ته ګورئ یوه ښځه د عادت یې دا دی د میاشتې په سر کې دته څوک ورځي وینې ورځي اوس نو دواړه سره ده و چې د میاشتې سر راغی اوله ورځ یې وینې شوې دا به دا مثال درته وایم 8 ورځې پاکه ده 9 ورځې وینې راغلې سر و پای سره که ګرده لس بس دا تللی عادت لس شو عادت یې لس شو بس 10 ورځې حیض 10 ورځې څوک دی حیض دلته دی 8 دې ته نه ګوري چې یوه طرف ته یوه ورځ ویني بله 8 یې معنی نه شو تر 14 سلام معنی شوی دی حتی تر 15 یوه ثانیه کم یې معنی نه شوی دی فاصل اوس راځه دا بل ته کړو اوله ورځ وینې ورغلې 10 ورځې پاکه دی 11مه ورځ بیا څوک ورلې ویني بس د اوله ورځې څه عادت اوس نو ګورې هغه عادت ما چې اوس نو عادت یې وشپې و تر وشپې پورې حیض عادت یې نه شپې و تر نه شپې پورې حیض عادت یې نه شپې و تر نه بلابود څوک هغه وروسته چې وایي هغه مرض وایه نو سره راځه اوس دواړه درته د عادت تر ورځې مخکې وینې ورغلې عادت یې نه دی د عادت په ورځ پاکه د عادت په ورځ څوک د پاکه ده 15مه ورځ بېرته څوک ورغلې وینې ورغلې د وینو د هغه وینو په 14مه ورځ د وینو دغه وینو په مابین کې 14 شپې فاصل ولګېد څوک ورې دی فاصل اوس نو ګوره د دې عادت پر څو شپې دی پر لس شپې د دې عادت پر څو شپې دی پر لس شپې ګوره د الفاظ کتې زده کړي یو ځای ما شرطه خطا شوی وم یو ځای دا یو ځای خطا شوم ما خطا ته راګرځوم بس دا یو ځای په یوه خبره کې خطا شوی هغه په تنبیه درته وایم
دا د زما تشریح څخه غلط استفاده ونه کړي عبارت تشریح د توی بیا سره خلاصېږي. اوس څوارلس شپې فاصل ولوېدی، یوه هلته راله یوه دلته راله، څوارلس شپې، لیکن د دې دا ګر د وینې متصلې دي. د پاکوالي د عادت اسه یوه ورځ خو هغه تر مخه و، وینې شول هغه تر مخ پاکه شروع شو پر پاکه خلاص شوه. لس ورځې په حیض کې دي او بالابود یې څوک دي بالابود یې زاید لس، لیکن ابتدا یې هم په چا ده پاکه ده، په انتها کې هم پاکه، ټول یې پاکې ده، لیکن هغه په سر کې چې وینې وي هغه هم په حیض کې نه دي، په افا کې چې وینې وي هغه هم په حیض کې نه دي. ما به خبره سر خلاص. دا یوه خبره، دا یو ځای ما په دغه درته هغه خطا در شویم، هغه دغه دی چې دغه څوارلس شپې فاصل وي دا لکه دمې متوالي. دلته عادت اوسې د ټول عمر یې حیض لس شپې، ټول عمر ټول د حیض لس شپې، دا ځای راڅخه خطا سوی، دا ځای ته مې فکر نو اوس یې مثال ده. بس حیض بس ګوره که د دې عادت پر هر څه شو، دا یو سر درته وایم. اول د واره وینې ورلې، نه شپې پاکه وه، نه شپې پاکه، لس شپې پاکه، دولس شپې پاکه، دیارلس شپې پاکه، څوارلس شپې پاکه، په پای کې وینې ورلې. که د دې پخوا عادت پر 3 شپې و، که پر 4 شپې و، پر 3 شپې، که پر 5 و، که پر 6 و، بس عادت ټیک لس شپې، څوک دی لس شپې، لا دا لکه دی متوالي. که ټیک 15 شپې، بس بیا فاصل د 15 دې خواته فاصل نه لوېږي. ما په خبره مو سر خلاص. تورې متخلل دغه ته وایي. ګوره طالبانو که په دا الفاظو کې سر خلاص نو به څنګه وي، نو به څنګه وي. اوس نو دا تورې متخلل خاص راځي په معتاده کې، دا په چا کې راځي؟ په معتاده کې. او مبتدعه خو چا ورځ وینې ورشي بیا پاکوي، بیا ورځ وینې ورشي بیا پاکوي، بیا ورځ ټول به دا په مرض کې دي. هغه په چا کې نه شي کېدلی، په هېڅ به خامخا خپله نصاب پوره کوي، دا به څوک پوره کوي؟ نصاب پوره کوي. دا په معتاده کې. نو څنګه مې درته وویل تر 14 شپې، تر 15 شپې چې کم او که 15 شپې وه، بس هر طرف ته ګوره، که نصاب پوره و دواړه طرف پیل دي، که نصاب نه و پوره لکه د محمد صاحب په قول کې د دواړو طرف نه و پوره دواړه مرض دی، او که د دواړو طرف یوه طرف پوره و بل نه و پوره یو حیض دی بل مرض. مثال شی ته 3 ورځې وینې ورلې، 15 شپې پاک وه، بیا 3 ورځې وینې ورلې، دا دواړه یا حیضون دي په مابین کې تور پوره راغله. 2 ورځې په سر کې وینې ورلې، 2 ورځې په پا کې، 15 شپې پاکه ده. نه دا څوک دی؟ هغه دغه دی حیض دی، هغه دا دواړه څوک دی؟ مرض دي 15 شپې پاک. طالبانو ګورئ، او که د اوس هغه 2 شپې مخکې وینې وي 14 شپې پاکه دي، لا دغه په چا کې راځي؟ په حیض کې پرکیه به تر 10 شپو به پرکیه، تر څو یې پرکیه؟ لس شپې بیا داسې نه چې شپه ورځم کې بس به تر 10 شپې. دا هغه دی چې ایسر پر مستفتي و پر مفتي پر دواړو دی. د ایسریت په وجه چې د کتابو اختلاف سره راشي، بس فتوا پر چا ده؟ هغه پر کول ایسر باندې. دلته د ابو یوسف صاحب پر کول فتوا ده، بل کول ته مګي، بس دغه صح دی، دغه متابعه دی، بل چاته نه. دا یې بله طالبانو چې خدای په دې خبره دا به نو اسانه سر مو په خلاصوي، دا په خدای چې د سپېخي واضح دي ښکاره دی. ما چې دغه یو ځای نه وال په خولي کې زه خطا وتم چې هغه ځای ته مو پاک. بل طالبانو نفاس متخلل دی. نفاس بیا د یارانو د امام صاحب په مابین کې اختلاف دی. طالبانو یو پله د نفاس متخلل یې پله خوا نفاس چې ښځې ګرد عمر ویني چې متخلل خو دغه ته وایي چې پله پاکوي بیا ویني، بیا پاکوي بیا ویني، دغه زور غواړي. هغه چې دمې متوالي هغه خو اسانه دی. اوس که یوه ښځه وه، یو عیال یې پیدا شو، 15 شپې وینې ورلې، وروسته بیا وینې بس ولې، بیا بل عیال چې پیدا شو وینې همیشه شي، بس د دې ګرد عمر څوک دی 15 شپې عادت ګرد عمر هغه بس په پله عادت نیسي. که یوه پله وینې ورلې، یوه پله ولد پیدا شو وینې 15 شپې ورلې، دا بل ته چې ولد پیدا شو وینې 6 شپې ورلې، بله پله چې ولد پیدا شو وینې همیشه شوې، بیا 6 شپې څوک دی عادت یې به 6 شپې دی، دا بس دا پسې بله خبره. طالبانو اقله موده نفاس ګر سره لري نه، 1 ساعت هم کېدلی، 1 ساعت. حتی په دغه کې هم خبره ده که ښځې ګر سره وینې رانلې څنګه به کوي؟ بس بالکل وتې ورسره واجب بل مت کې غسل به کوي، که به نه کوي ممتاز یې کول دا دی، غسل به کوي، غسل به کوي، بس بالکل داسې هم کېدلی 1 ساعت بعد یو ګړی بس هغه وینې داسې هم کېدلی. سمه. اوس طالبانو یوه ښځه ده، زموږ د امام صاحب مذهب ده، په موده کې د نفاس اکثره موده د نفاس 40 ورځې ده، اقله موده خو نشته. نو که راولاړ شوله ښځې ته 15 ورځې وینې ورلې، هغه 10 شپې پاکه وه، په پای کې 15 ورځې وینې ورلې، چې برابر 40 پوره شوې. د امام صاحب قول دا دی چې ټوله نفاس دی، حتی که راولاړ شو په دا مابین 15 شپو کې، په دا مابین 10 شپو کې دې روژې نیولې وې، روژې هغه فرضي روژې نیولې وې، ګرده برابر دی.
او الملک چې کړي واغه راګزیدل غواړي ځکه خو شروع نه د پسې شوی نه نفل شروع شوی د کنه په روزه هم شروع نه د پسې شوی دا په چا کې حساب دي په نصاب په نفاس بل خبر او یاران بیا دا وایي چې دا هغه دلته توای وایي چې ځل شپه فاصل ویږي قسم په مده کې د نفاس امام صاحب وایي په مده کې د نفاس څه فاصل نه وي دی مطلق فاصل وایي دا واکه 15 شپې ویني ورلې 15 شپې پاکوه بیا 4 ویني ورلې بس دا ولې 15 شپې پایستی دغه په نفاس کې دا ولې 15 شپې په چا کې په نفاس امام صاحب ګر سره د شوی وایي کدا عیال پیدا سو یو ورځ ویني ورلې اته ډیر شپې پاکوه هغه نه ډیر شپه چې بار څلور سم کې ویني ورلې لم ټول په چا کې لاګر په هغه په نفاس کې دلته علا قول امام صاحب الفتوا ګورې دا اسانه خبره د امام صاحب پر کول څوک دغه فتوا خو یو خبره طالبانو ډیر دقیق ځای دلته پکښې دي ډیر دقیق ځای د یو حیز د بل حیز په مابین کې فاصل 15 شپې خامخا غواړي 15 شپې خامخا غواړي دوهم د ځای طالبانو کوم متفاهم شو دا مسله ډیر دقیق ده راځي ځای او کچیر راولار شو د نفاسو د حیز په مابین کې 15 شپې غواړي لیکن که نفاس پر اکثره قطع شو که ګرد 15 شپې په نفاس کې راته دا خو یقیني فاصل نه دي خو د امام صاحب پر کول فتوا نه که یو څه شپې په نفاس کې رااله یو څه شپې اخواته سولې نو بارا به څه پکې زه اوس یو خبر درته کوم یا پلاته چې نفاس هغه نفاس راواخلي د جالم ځکه که د یو ښځې نفاس یا پلا عیال پیدا سو عادت یې پر 10 شپې ونیوي دا بل پلا چې عیال پیدا سو وینې تر 10 شپې واوښتي چې واوښته دا به نه لمونځ کوي نه به روژه نیسي نه به وچې ورسره کېږي که چیرې پر 9 شپې کاته شوه ګرد نفاس که پر 40 کاته شوه ګرد که یو 40 ته واوښته ماسي بیا به د 10 ګرد منځونه راګرځي چې په یاد وکړه نه وه دا به اوس یو خبره که یوه ښځې ته د نفاس هغه ورغی بیا دا وګوره ما خبرو ته وانست دا 9 شپې پاکه او 8 شپې پاکه بیا وینې ورغلې لا څوک د 8 شپې لا څوک نشي لیدلی فاصل دا خو د امام صاحب پر کول فتوا لیکن اوس یو خبره درته کوم که ټیک 40 شپې په نفاس کې شوې بیا هغه 40 شپې ګرده وینې توی شي چې پاکه سول بیا 15 شپې نه شپې تېرې وینې ورغلې هغه یقیني څوک دی مرض یقیني څوک دی مرض دا ځای ګوره په دقت نه پوهېږي په دقت کته چې پوستې په دقت بیا درته وایم که 15 شپې وینې ورغلې 15 شپې پاکه وه د سټي پر 40 شپه باندې هغه څوک ورغلې هغه پر 40 شپه وینې ورغلې چې وینې ورغلې د نفاس د اخري شپې چې دا 40 دا خو فاصل نه لوي البته طالبان ورته ګوري که ټیک 40 شپې بیا وینې وي 15 شپې دا پاکه نه شي 14 پاکه شي وینې ورشي اخواته بیا دغه نه دی هیڅ نه دی څوک نه مرض لکه د یو د بل مابین کې چې ټول 15 شپې غواړي د نفاس ودی لیکن وایي څه مسله دا مسله چې دغه ښځې نفاس قطع سو پر 10 شپې باندې قطع یا قطع سو پر 15 شپې قطع اوس 15 شپې د نفاس لږ شپې د غیر نفاس تېرې شپې په پاک یا لږ شپې د نفاس 15 شپې په غیر کې وروسته وینې ورغلې او د وینې نصاب هم پوره دی یعنې تر 3 شپې زیات دي 3 شپې دا په نفاس کې دي که نه دغه هغه ځای دغه په حیث کې دي دغه هغه جزیه ده طالبان ورته ګوري په هغه صورت کې که هغه اخري شپه لا وینې ورشي په نفاس کې حساب وي که نه شي ور ټیک 15 شپه هم په نفاس کې نه راولي هغه د نفاس په دغه شپو کې بیا نه راولي په داسې لیکن که یو څه پکښې یو څه تر واوړي دا ځینې وکړي دي دا ټول طالبانو 212 صفحه هغه درجه مختار جلد اول د 300 تر 353 پورې جلد اول بحر رایت د 400 هغه 50 تر 400 واته پورې تاتار خانه والله سبحانه وتعالى